سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هند د افغانستان لپاره د دفاعي سیستم او تجهیزاتو مرستې ته چمتووالی ښيي. افغانستان او هند د دفاعي تړون په حال کې دي او تمه کېږي چې په لوړ امکان سره کابل ته د تړون له مخې یو شمېر دفاعي وسلې او پوځي تجهیزات ورکړل شي. دغه ګام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو پیاوړتیا ته لاره هواره کړي. هند څرګنده کړې چې د افغانستان د دفاعي ظرفیت د پیاوړتیا لپاره به د افغانستان هوایي سیستم جوړولو کې هر ډول مرسته وکړي. دغه هیواد به په دې برخه کې د تجهیزاتو په برابرولو او تخنیکي ملاتړ کې هم ونډه واخلي. له پاکستان پرته افغانستان کولی شي له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې ولري، لکه له هند سره چې تازه اړیکې تودې شوې. د هند د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل په کابل کې به د هند ډیپلوماټیک ماموریت پیاوړی کړو، پر نابشپړو پروژو به چارې پیل کړو، 6 نورې مهمې پروژې به پیل کړو، د کابل او ډیلي ترمنځ به الوتنې زیاتې کړو، د افغانستان د کرکټ ټیم ملاتړ به کوو او د افغانستان خپلواکۍ او استقلال ته درناوی کوو. افغان حکومت وايي په داسې یو وخت کې له هند سره د سیاسي، اقتصادي، تجارتي اړیکو لپاره رسمي تعامل ته ځي چې اوسنی افغان حکومت غواړي د انزوا پر ځای د تقابل او تعامل سیاست غوره کړي. له یو پلوه دا سفر د هند په څیر یو مهم سیمه ییز هیواد تر افغانستان انتقال کړی ده. له بل اړخ افغانستان په سیمه او نړۍ د مطرح کولو هڅې بلل کېږي. دا سفر د پاکستان پر مهم یوه درنه څپېړه او د دوی د هغو هڅو شرموونکې ناکامي ده چې تل یې په نړیوال او سیمه ییز سیاست کې د افغانستان د منځوی کېدو کوښښ کړی او هېڅکله یې دا نه پیرزو کېږي چې افغانستان دې سره خپل بهرنی سیاست په خپله ولري او د نړۍ سره د اړیکې وساتي.